د پښتو مشهورې ډانسرې او اداکارې نیلم ګل واده وکړو. د نیلم ګل دویم واده دی او لومړی واده یې د مراد سره کړی و. د نیلم ګل څو موده مخکې د مراد سره خفګان راغلی او څه خبرونه داسې هم وو چې د هغوی منځ کې طلاق شوی و. دوستانو له ټولو معلوماتو نه هم خبروم، ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي یې زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني دې وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. سلامونه دوستانو، نیلم ګل چې د مراد نه یې بچي هم او بیا مراد چې کله واده وکړو نو بیا د دوی په منځ کې څه خفګان راغلی او ډېر اختلافات پکې راغلي وو او دغه اختلافات تر دې حده راورسېدل چې د دواړو منځ کې طلاق. اوس په سوشل میډیا باندې نیلم ګل خپل څه تصویرونه وایرل کړي دي او څه کسان داسې تاثیر اخلي چې نیلم ګل دغه هلک سره واده کړی دی، کوم چې د سره شاته ولاړ دی او دا ویډیوګانې ورسره هم جوړې کړي دي او خلک داسې هم وایي چې دا حقیقت دی، ځکه چې څوک هم د ټیک ټاک دپاره د واده جوړه نه اچوي او داسې معلومیږي چې نیلم ګل دغه هلک سره واده کړی، ځکه نیلم ګل د واده جوړه اچولې، خو نیلم ګل په خپل پیج باندې څه داسې خبر نه دی واضح کړی چې دا خبره رښتیا ده او که نه چې ما دې هلک سره واده کړی دی یا بله څه خبره ده، خو دا خبرې ورپسې خلکو را جوړې کړي دي. موږ ډېر زیات معلومات وکړو چې د دغې باره کې تاسو سره پوره تفصیلات شریک کړو، خو دوستانو موږ ته تر اوسه پورې هم دومره خبر را رسېدلی چې کوم کس په دغه ویډیو کې ښکاري نو دغه د نیلم ګل خاوند نه دی او نه ورسره نیلم ګل واده کړی دی، نو دا فلمي هلک دی او فلمي کارونه کوي. کیدای شي چې دغه هلک په فلمونو کې کار کوي او یا یې څه ملګري وي. ملګرو دا و د نن ورځ خبر چې سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي لایک شیر کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.